دین د پاک رسول پورې خندا کوي، دین د پاک رسول پورې خندا کوي. یو ورځ به د ګور تورې تیارې لځي او پته به یې هلته په میدان لګي، دلته که څوک دی له که هغې لځي. پته به یې هلته په میدان لګي، دلته که څوک دی له که هغې لځي. دلته بې ازاره سړی نه چلی درمان لالا، دلته بې ازاره سړی نه چلی، دلته ازاري سړی کعبې لځي. مننه ډېره مننه. وایي دلته بې ازاره سړی نه چلی، دلته ازاري سړی کعبې لځي او حق د کونډو رونډو باندې عیش کوي. ربه دا سړی څنګه سجدې لځي؟ حق د کونډو رونډو باندې عیش کوي، ربه دا سړی څنګه سجدې لځي او تشې خزانې کړي د وطن زما. ګوره بیا لندن او امریکې لځي. مننه. تشې خزانې کړي د وطن زما، ګوره بیا لندن او امریکې لځي. مړي کې سنبالې کې او خښې کې بیا یې ښه په صدق جنازې لځي. مننه. مړي کې سنبالې کې او لړې کې بیا یې ښه په صدق جنازې لځي. او څوک دلته حرام او حلال پیژني، دلته کې پیسه ګورې پیسې لځي. مننه. دلته څوک حرام او حلال پیژني، دلته کې پیسه ګورې پیسې لځي. او دلته واکداران دي د ابلیس بچي، دلته چې پښتون لوی شي نشې لځي. مننه. دلته واکداران دي د ابلیس بچي، دلته چې پښتون لوی شي نشې لځي. او هسې نه په لاره چرته مړه نه شي، ښکلي پښتانه مې ترکیې لځي. هسې نه په لاره چرته مړه نه شي، ښکلي پښتانه مې ترکیې لځي. ته چې د چا ورته ودرېدلی نه، څنګه به څوک ستاسو دروازې لځي؟ مننه. ته چې د چا ورته ودرېدلی نه، څنګه به څوک ستاسو دروازې لځي؟ او ولې پښتون ته دهشتګرد وایي؟ کله به مو سوچ دغې کیسې لځي؟ ولې پښتنو ته دهشتګرد وایي؟ کله به مو سوچ دغې کیسې لځي؟ او دا خلک په سترګو ړانده شوي دي، نور ته کتی نه شي نو ډیوې لځي. دا خلک په سترګو ړانده شوي دي، نور ته کتی نه شي نو ډیوې لځي. بیا وایي څنګه سمندر کوزه کې بند کما، څنګه سمندر به ټول کوزې لځي. بیا وایي دلته نن قربان ملنګ راغلی دی، ځکه یې دا خلک تماشې لځي. خبرې چې په سترګو کې دا نم څنګه راځي، د زړه پټې خبرې په قلم څنګه راځي. ریباره ته قسم تیر که چې دا کیسه رښتیا ده، زموږ رانې جونګړې ته صنم څنګه راځي. مننه. د دې سړي د لاسه پښتانه واړه جړېږي چې دا سړی توبې له تر حرم څنګه راځي. مننه. د دې سړي ایمان باندې والله که زه پوهېږم، په جرنده د جوارو کې غنم څنګه راځي. او په دغه واقعې باندې مې پوه که جناب سپیکر، جومات ته د سپیانو منځ کې بم څنګه راځي. لږ وګوره پښتون د پېښور په وینو سور شو، زموږ په خوشحالۍ کې هم دا غم څنګه راځي. قربان کومه د پټو زړونو خبرداره، زما بې قرارۍ له به همدم څنګه راځي. ګل د اوربل یم بې اوربله ژوند کومه، جانانه ستا دیدن دپاره د مور او پلاره مرور راغلی یما. او په ما دې کل پتاو شا چې پتاو شینو دیدن لبدر زما. او عاشقی دمرا او بد مرز دے
چې ټول وجود کې د زړه سر خاورې کوي نه